د کابل ښاروالۍ وایي د ښاري ښکلا په موخه له څراغونو جوړ شوي تونلونو ته ورته دوه سمبولونه نصب شول. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست په هڅو د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ښاري ښکلا دوه له څراغونو جوړ شوي تونلونو ته ورته سمبولونه د شهرنو پارک او مطبعې څلورلارې په سیمو کې نصب شول. دغه تونلونه 12 او 14 متره اوږدوالی لري چې په رنګ رنګ څراغونو ښکلي شوي دي. دې کار ښاري ښکلا نور هم زیاته کړي او د ښاریانو لخوا یې تود هرکلی شوی دی. ماشاءالله ډېر د خوشحالي ماحول ده، خلک وینو بیخي پرسکونه ماحول ده. نو د کابل د ښاروالۍ نه خصوصي د موږ دا مطالبه ده چې دغه لړۍ جاری وساتي او لا هم اوږده کړي. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی دوباره در کشور ما شاهد تغییرات گسترده در سطح شهر کابل خصوصا بودیم که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی روی جاده‌های کشور زیاد کار کرد و زیبایی شهر یک زیبایی خاصی آورد. د ښار په بیلابیلو برخو کې د ښاري ښکلا سمبولونو په جوړېدو سره د خلکو په رواني لید کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی دی. د یادونې وړ ده چې د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست پلان لري چې د روژې مبارکې میاشتې او اختر په مناسبت د ښار په نورو مهمو سیمو کې هم د ښاري ښکلا پروګرامونه پلي کړي څو د ښاریانو د خوښۍ لامل وګرځي.